نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایي چې د رمضان په میاشت کې د چا روژه اتفاقی طور باندې ماته شوه یا په غلطۍ کې اوبه تېرې شوې، دغه شانتې په څه طریقې سره یې روژه ماته شوه، نو دی به بیا خوراک څښاک کوي نه. دا د رمضان مبارک احترام دی چې اگر چې د روژه نه ده، خدای به د دې میاشت احترام کوي او خوراک څښاک به نه کوي. اوس که بیمار دی او د بیماری د وجې نه روژه نه ده نیولې او دته د دوایانو خوراک او د آینه مخکې د روټۍ د خوراک ضرورت دی، نو هغه کسان خو بیا خوراک کوي. البته هغو له هم پکار دي چې ښکاره خوراک نه کوي، ځکه چې داسې نه ده چې خلک به ورته پسخېږي، دا څه خبره نه ده. د دې مقصد دا نه چې خلک ونه پسخېږي، د دې مقصد دا چې دا د دې میاشتې یو خپل احترام دی. فرمایي که چېرې د چا یو ګیټکۍ تېره شوه یا یې خاوره وخوړله، نو په دې سره هم روژه فاسد شوله، قضا به په ده باندې واجب وي، کفاره پې نشته دی. یو قضا یو کفاره. قضا یعنی یو روژه به دی بیا نیسي، دغې ته قضا وایي، او د دغه روژې دا قضا روژه خو به دی خامخا نیسي، لیکن د دې سره سره 2 میاشتې مسلسل روژې نیول، دغې ته کفاره وایي. نو عام طور چې کله یو روژه قصدن ماته کړلی شي جان بوجھ کر، نو په صورت کې بیا کفاره لازمي کیږي. که یو روژه هغه د عذر د وجې ماته شوه، د بې علمۍ د وجې ماته شوله، نو په صورت کې بیا کفاره نه وي. فرمایي که د چا حلق ته مچ یا ماشې یا لوګې یا دوړه بغیر د ارادې نه هغه لاړله، نو روژه به د ده ماته شي. نو روژه په دې سره نه ماتېږي. فرمایي چې مچ ماشې دوړه یا لوګې که دا بغیر د ارادې نه مرۍ ته لاړ شي او تیر شي، نو په دې روژه نه ماتېږي، او قصدن کولو سره به روژه ماتېږي.
فرمایي چې په ګل بینولو سره یا په خوشبو بینولو سره روزه نه ماتېږي. فرمایي که یو زنانه ته ماهواري د روژې په دوران کې راشي نو د دې روژه ماته شوه. په رنجو لګولو سره روژه نه ماتېږي، اگر چې د رانجو اثر د په حلق کې محسوس کی. لکه د لاړې توکي او پای کې د رانجو هغه توروالی نو بیا هم روژه نه ماتېږي. فرمایي چې هر قسمه انجکشن که د رګي او که د مټي په دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شانتي مسله د ډریپ هم ده، البته صرف دومره ده چې یو د خوراک ډریپي ګلکوس والا نو د هغې د خېجولو په صورت کې بیا د روژې د نیولو ضرورت نه پاتې کېږي. فرمایي چې که د چا په خوله کې وینه راشي یا نو وغیره د څه بیمارۍ د وجې په دې سره روژه نه ماتېږي. فرمایي چې د ډرقي سره چې کوم اوبه خولې ته راشي نو دې سره روژه ماتېږي نه. البته که دغه اوبه خود به خود واپس تیری شي نو خیر دی، او که چېرې د ده په اختیار کې راشي د هغې توکل پکار دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وما بعده. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.